د عدنان معصوم صاحب د کتاب امر ښکلا ده د مخکتنې دستوري باقاعده شروع د الله تعالی د پاک نوم نه کوو او زه مفتي صاحب ته دعوت ورکوم چې راشي او د الله د پاک نوم نه د دې محفل شروع کړي. مفتي فضل الله صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. راغلو ټولو ملمنو ته د زړه د کومې نه هرکلې پروګرام دعوت مونږه واتلس ملمنو ته نورم ورکړو، خو شاید چې موسم داسې شو چې ډېرو ملګرو کابو نه شوه یا بلا مصروفیاتو، خو ستاسو د لاسونو په پړکا کې زه بابا ته خاص کوم چې دې کورسۍ ته راشي. زمونږ د ننني پروګرام مشر مېلمه دی عزیز لالا ته خاص کوم چې هغه یې ورسره راشي، او د صدارت دا پګړی نن مونږ د عزیز لالا په سر کېدو امید دی تاسو ټول به ما سره متفق یئ. انور مالنروال صاحب ته خاص دی چې هغه هم سټیج ته راشي، او ډاکټر نورالبصر صاحب به هم ورسره راشي. ستاسو لاسونه راغلو مېلمنو ته په خیرالي دپاره زه درخواست کوم ډاکټر نورالبصر صاحب ته چې راشي ټولو ملګرو ته ټولو مېلمنو ته هرکلی ووایي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زه د خپل طرف نه د موقع د انجیل طرف نه او د ټولو ملګرو د طرف نه جناب نورالامین صاحب زموږ ډېر دروند خوږ مشر دی، عزیز لالا او انور صاحب ته خصوصي هرکلی او نور چې کوم زموږ د کلي ینګ هلکان دي یا نور باندې دي ټول ته هرکلی وایم. او دوه څلور خبرې به د کتاب حوالې سره وکړو چې عدنان معصوم صاحب کتاب امن ښکلا ده چاپ په کالو باندې ښایسته شو. ډېره د ویاړ خبره ده او د فخر خبره ده چې زمونږ د کلي او زمونږ یو داسې نوجوان شاعر د دې ملګرو ته اکثر وایم چې څوک کتاب چاپ کړي نو هغه وایي یاره مانه ډېره د شاعري مانه ضایع شوې ده، خو زه هم عدنان معصوم به دا نه وایي چې مانه شاعري ضایع شوې ده، ځکه چې د داسې عمر کې کتاب چاپ کړو. بل د دی دا عمر چې کوم دی نو دې عمر کې هلکان چې کوم دی کاروباري ذهني یا د هغه یو دی د پښتو ژبې دپاره خپل وخت ضایع کړو، شاعري وکړه، بیا هغې باندې کتاب چاپ کړو. زمونږ چې دی دا کتاب کېښودو د پښتو ادب لمنې ته د کتاب ورکړو، نو دا ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده. امید لرو چې دغسې به دی د خپلې هلې ځلې جاري ساتي او څو پورې چې ما د دوی شاعري کتلې ده نو ډېره ښکلې، لکه چې څنګه عدنان معصوم صاحب سنجیده انسان دی دغسې شاعري هم سنجیده ده، مزاحمت دی پکې، د قامپاله شاعر ورته موږ ویلی شو چې ټوله شاعري د پښتون قام په هغه کې کړې ده چې دی سره کومې ستونزې رامخکې دي د هغه یې ټول عکاسي کړې ده. نو زه ورته د دې سټیج نه د دې مالکه د دوی درې د طرف نه مبارکي ورکوم او د ټول نه غټه خبره ده چې دا کتاب یې د دې په نوم کړی دی، مالکه د دوجرې په نوم. نو زه ورته یو ځل بیا مبارکي ورکوم. ډېره مننه جي، شکریه.